سلام له خورشید د 11 بجو خبرونو ته ښه راغلاست. د پکتیا د احمد ابا ولسوالۍ امنیه قمندان په یوه چاودنه کې ووژل شو. دا قمندان چې محمد سرور حسین خیل نومیده تېره شپه نږدې 11:30 بجې هغه مهال ووژل شو چې موټر یې په یو ځای پر ځای شوي ماین ور برابر شو. د پکتیا د والي ویان زیاتوي په دې پیښه کې د نوموړي یو ساتونکی هم وژل شوی او 2 نور پولیسان هم ټپیان دي. د پکتیا ولایت د احمد ابا ولسوالۍ امنیه قمندان څارمن محمد سرور حسین خیل او یو تن ساتونکی د ترهګرو لخوا د ځای پر ځای کړل شوي ماین په چاودنه کې په شهادت ورسېدل. 2 تنه نور ملي پولیس هم په دغه چاودنه کې ټپیان شوي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو استازی په دغه هیواد کې د تاوتریخوالي د ژر پای ته رسېدو غوښتونکی شو. تدامیچي اماماتو په یوې اعلامیې کې په هیواد کې د وروستیو پیښو د قربانیانو له کورنیو سره له غمشرکۍ سربیره په ټینګار سره ویلي چې روان تاوتریخوالی باید د یوې سیاسي هوکړې له مخې پای ته ورسیږي. نوموړي له نړیوالې ټولنې هم غوښتي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د پای ته رسولو په موخه خپلې مرستې جاري وساتي او د تلپاتې او دوامداره سولې په برخه کې له پرمختګونو هم ملاتړ وکړي. د امریکا یو شمېر ډیپلوماتانو او د افغانستان لپاره مخکینیو سفیرانو خبرداری ورکړی چې د بین الافغاني خبرو بې پایلې پاتې کېدل به کورنۍ جګړو ته لاره هواره کړي. دغې ډلې په یوې خبرپاڼه کې چې د افغانستان لپاره د امریکا 9 مخکینیو سفیرانو پرې لاسلیک کړی ټینګار کړی چې له دغه هیواده د امریکایي ځواکونو د ویسنې لړۍ باید په افغانستان کې د جګړې له پای ته رسېدو وروسته پیل شي. ګنې پرته له دې دا زمانه ډېر کمرنګه دی چې له افغان دولته د امریکا د ملاتړ له کمښت وروسته طالبان له جګړو لاس واخلي. دغه ډیپلوماتانو د ډونالډ ټرمپ دولت ته وړاندیز کړی چې له دغه وضعیت د مخنیوي لپاره اړتیا ده څو د سولې له ټینګښت مخکې د امریکایي ځواکونو په شمېر کې د پام وړ کمښت رانولي. د امریکا او طالبانو ترمنځ د هوکړې په مسوده کې راغلي چې د دغې هوکړې له لاسلیک وروسته به 15,000 امریکایي سرتیري په 115 ورځو کې له افغانستانه ووځي. د پروان پر شینواري ولسوالۍ د طالبانو ډلیز برید دفع شو. د کابل د 111 فرقې قمندانۍ ویان رحمت الله کوهستاني وایي په دغه پیښه کې چې تېره ورځ ترسره شوې طالبان د سرې قطعې یو قمندان چې صدیق نومیده او په ملا منصور مشهور و له خپل یو ساتونکي سره یو ځای وژل شوی دی. د نوموړي په وینا په دې نښته کې افغان ځواکونو او د سیمې اوسېدونکو ته زیان نه دی اوښتی. او د میدان وردګو سیمه ییز مسؤلین وایي د میدان ښار نرخ لاره د ټرافیک پر مخ خلاصه ده. د دغه ولایت د رسنیو دفتر مسؤلین زیاتوي طالبانو تېره ورځ غوښتل یاده لار ټرافیک پر مخ وتړي خو د افغان ځواکونو د چاڼیزو عملیاتو په لړ کې یاده لاره خلاصه ساتل شوې ده. د نوموړي په وینا په دې لړ کې 8 طالبان هم وژل شوي او د یادې لارې د امنیت خوندیینې په موخه څو پوستې هم جوړې شوي دي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه تر بیا مو الله مل.